پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم. د جوزجان د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یوه خیریه بنسټ په همکارۍ د عبدالحکیم قهرمان لیسې لپاره د معیاري ودانۍ د جوړولو کار پیل شوی دی. د جوزجان ولایت د پوهنې رئیس الحاج مولوي محمد طاهر جواد وایي چې د دغه ښوونځي ودانۍ 6 درسي ټولګي او 2 اداري خونې لري چې په 2 دورو کې به د څه د پاسه 1500 زده کوونکو ظرفیت ولري. نموړی په اړه داسې وایي: این مکتب که ساخته میشه مجموعاً دارای 8 شعبه می باشه، 6 صنف درسی و 2 شعبه اداری که از طرف بنیاد خیریه قیصر قندیوال انشاءالله ساخته میشه و هزینه‌اش هم حدود 2 میلیون افغانی هست. انشاءالله تلاش صورت میگیره در حدود 2 ماه کارش تکمیل شود. این اولی نیست، البته چندمی است و انشاءالله آخری هم نمی باشه. تلاش ما ادامه داره که دیگه مکاتب ما کم فاقد تعمیر است. توسط همچون اشخاص مثل ارغندیوال صاحب دیگه دوستاشون که هست مکاتب خود تعمیرش میسازیم. دغه راز د جوزجان پوهنې رئیس زیاته کړه چې د دغه ښوونځي پر ودانۍ څه باندې 2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. په ورته مهال د یادې لیسې مسئولینو د دغه ودانۍ په جوړولو خوښي څرګنده کړه. خوشبختانه با سعی تلاش رئیس صاحب معارف، ریاست معارف و تمام دوستایی که هستند بنیاد خیریه قیصر قندیوال امروز آماده شده که در لیسه عبدالحکیم قهرمان یک تعمیر 6 صنفه با تمام امکاناتش آماده باشه و امروز سنگ تعدابش گذاشته میشه. ما به نمایندگی از اهالی و شاگردا و استادان لیسه عبدالحکیم قهرمان شخصا از جناب رئیس صاحب و قیصر قندیوال و تمام دوستایی که در این راستا کار کردن، زحمت کشیدن، تشکری میکنم. ځایي اوسیدونکو د ښوونځي لپاره د نوې ودانۍ پر جوړېدو خوښي څرګنده کړه او ویل چې د دغه ښوونځي په جوړېدو سره به د دوی ماشومانو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شي او د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي له امله به یې ستونزې هوارې شي. د ښوونځي زده کوونکو په خپلو خبرو کې هم د دغه ودانۍ جوړېدل د دوی د زده کړو د بهیر لپاره خورا مهم وبلل. د عبدالحکیم قهرمان لیسې یوه زده کوونکې: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مدینه، فرزند نجیب الله، طلبه اسم ششم الف. به حالت معرف تشکری میکنیم که برای ما تعمیر درست نمودند و تشکری از شرکت قیصر قندیوال که برای ما تعمیر تهیه نمودند و تشکری میکنم از رئیس معارف. بگذار قدم سوی گلستان معارف، بگذار قدم سوی گلستان معارف، دریاب شمیم گل و ریحان معارف، دریاب شمیم گل و ریحان معارف. دغه ودانۍ په داسې حال کې د عبدالحکیم قهرمان په لیسه کې جوړیږي چې په یاده لیسه کې څه باندې 3000 زده کوونکي په آزاده فضا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو.